افغانستاني یو پاکستاني د دواړو ډېره خواږه انډیوالي وه نو دا د افغانستان چې و دا لږ وچ و او هغه پاکستان چې نو د ګرمۍ موسم تبلیغ هم وغږوه ولامبا نو کله چې غسلخانې ته ننوتو دا فوارې په ځان را خوشې کړه نو ډېرې دا اوبه پېښې ولګېدې نو بیا یې په ځان صابون ووهو نو د خپلو پلاټونو چې دا صابون راورسوو نو په دې وخت کې سندره وایي دا غرونه غرونه افغانستاني ویل چې ولادي لمبا کې ډېر خوند دی راشه او په کناټو صابون وایستا وطن نوم اخلي داسې دا به اوس څه کوي دا چې کله ورغلی دروازه کې په قرار باندې یې وکتل چې څه پوزیشن دی د پېښور او هغه لګېدی دا یو خبره کوي چې غرونه غرونه افغانستان دی نو په دې وخت کې تیز واچو دا بېلانه څه وایي دا تیز چې واچو دا پاکستان دا تیز چې واچو دا پاکستان و تاریخ معلومات Wah,